پاکستان وايي افغانستان کې د عملیاتو لپاره د امریکا اډو ته اجازه نه ورکوي. سلامونه او نیکي هیلې. که غواړئ د دې راپور په اړه کره او تازه معلومات ترلاسه کړئ نو له مالګې او ریوي سره دغه ویډیو تر پای وګورئ. پاکستان یو ځل بیا په خپله خاوره کې امریکایي عسکرو ته د پوځي اډو د ورکړې په اړه توند غبرګون وښود. لومړی وزیر عمران خان تازه له اکسوس امریکایي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي افغانستان کې د ترهګرۍ ضد عملیاتو لپاره به امریکا ته د پاکستان په خاوره کې د پوځي اډو د جوړېدو اجازه ورنکړي. نوموړي وویل هیڅ کله نه دا اجازه به ورنکړو. په افغانستان کې د عملیاتو لپاره به هیڅ وخت پوځي اډه ورنکړل شي او نه به هم دې برخې پاکستان خاوره وکارول شي. خو د عمران خان له څرګندونو وړاندې د پینټاګون مشر جنرال لوید اسټن او د متحده ایالاتو ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان ویلي وو د دې لپاره چې په راتلونکي کې د ترهګرۍ ګواښ ته پام وشي په سیمه کې پاتې کېدو په اړه پاکستاني چارواکو سره د دوی په خاوره کې د پوځي اډو د لرلو پر موضوع بحث کړی دی. د امریکایي ځواکونو لپاره د پوځي اډو د جوړېدو په اړه مخکې طالبانو هم غبرګون ښودلی و او دا یې تاریخي تېروتنه بللې چې ناوړه او پارونکې پایلې به ولري. پاکستان داسې مهال د ترهګرۍ له ځپلو لپاره خپله خاوره کې د امریکا له پوځي اډو سره مخالفت ښکاره کوي چې افغانستان بیا وایي د ترهګرۍ مهم پټنځایونه خپله پاکستان کې دي. افغان حکومت په ځانګړي ډول جمهور رئیس غني د هغه لومړی مرستیال او د ملي امنیت سلاکار په ځلونو ویلي پاکستان او طالبان دي د خپل منځي اړیکو په اړه وضاحت ورکړي. خو افغان حکومت سره له دې چې مني پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لري وایي دوی دې هیواد تر اوسه په دې برخه کې هیڅ ډول همکاري نه ده کړې او هغه هیواد په دې تورنوي چې د طالبانو ملاتړی دی پټنځایونه ورکړي او طالب مشران د پاکستان په پاسپورټونو تګ او راتګ کوي. خو طالبان او پاکستان دواړه دا تورونه ردوي. خو د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول جمهور رئیس غني په زغرده ویلي د پاکستان سره اړیکې دولت په دولت او د سولې پروسې په برخه کې د دې هیواد په عملي همکارۍ پورې اړه لري او باید له افغانستان سره له دوستۍ او دښمنۍ یو وټاکي. تر بلې ویډیو په لاس پرم زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.